آیا افغان واکمنۍ باګرام کې رښتیا هم راډار فعال کړی؟ که دا یوازې یو ډیجیټلي دروغ دی؟ خبریال عبدالحق عمري د افغان واکمنۍ نوې ویډیو رسوا کړه. هغه وایي دا راډار نه بلکې د مصنوعي ذکاوت یا AI کمال دی. په داسې حال کې چې افغانستان کې پسرلی دی، په ویډیو کې واوره ښکاري. آیا افغان واکمنۍ غواړي په انټرنیټي تبلیغاتو خپله کمزوري پټه کړي؟ که راډار شته نو ولې لا هم د کابل په فضا کې پردۍ الوتکې ګرځي؟ د حقایقو موندلو لپاره دا ویډیو تر پایه وګورئ. درنو لیدونکو ستړي مشئ. په باګرام پوځي اډه کې د راډار سیستم د فعالېدو په اړه د افغان واکمنۍ وروستۍ ادعا د خبریال عبدالحق عمري له سخت غبرګون او افشاګرۍ سره مخ شوې ده. عمري وایي چې دغه ډله د حقیقت پر ځای د مصنوعي ذکاوت پر مټ ولس ته دروغجن تصویر وړاندې کوي. عبدالحق عمري وایي هغه ویډیو چې نوموړې ډلې خپره کړې په بشپړ ډول د AI یا مصنوعي ذکاوت پر مټ جوړه شوې ده. د هغه په وینا په افغانستان کې دا مهال پسرلی دی، خو په ویډیو کې د ژمي چاپیریال او واوره ښکاري چې دا په خپله د دې ادعا د دروغجن ثابتولو لپاره کافي ثبوت دی. عمري په خندني ډول وایي راډار د رضاخان ماما پراشوټ نه دی چې په هر دوکان کې پیدا شي. راډار یو حساس پوځي تجهیز دی چې اخیستلې قوي ډیپلوماسۍ او رسمیت ته اړتیا لري. هغه پوښتنه کوي یوه داسې واکمنۍ چې له روسیې پرته بل چا په رسمیت نه ده پیژندلې، دا سیستم له کومه کړ؟ دې خبریال پر یادې ډلې نیوکه کړې چې له یوې خوا له ټکنالوژۍ د تبلیغاتو لپاره ګټه اخلي، خو له بلې خوا پر عصري زده کړو باور نه لري. هغه وایي څنګه ممکنه ده چې په 21مه پیړۍ کې یو بې سواده کلیوال سړی د مخابراتو وزیر وي خو ادعا د عصري سیسټمونو وشي؟ بله مهمه پوښتنه دا ده چې که رښتیا هم د باګرام راډار فعال شوی وي نو ولې لا هم سهار او ماښام د افغانستان په فضا کې د بې پیلوټه الوتکو غږونه اوریدل کیږي؟ عمري وایي پخوا به دغې ډلې پر الوتکو ډزې کولې، خو اوس پوه شوي چې هغه نسخه کار نه ورکوي او په خپلو پخوانیو کړنو پښیمانه ښکاري. عبدالحق عمري ټینګار کوي چې هیوادونه په مدرسو نه بلکې په عصري علومو او قوي ډیپلوماسۍ ساتل کیږي. هغه هیله ښودلې چې یوه ورځ افغانستان په رښتیا د عصري راډارونو او مسلکي حکومتولۍ څښتن شي، نه د انټرنیټي ویډیوګانو. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا د اوسنۍ افغان واکمنۍ دا ویډیو رښتیا ده او که یوازې یو تبلیغاتي دروغ دی؟ آیا په مدرسو د هیواد فضا ساتل کیدای شي؟ خپل نظر په کامنټ کې ولیکئ. د ټکنالوژۍ او سیاست په اړه د نورو جالبو خبرونو لپاره زموږ پاڼه فالو او چینل سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو